منع کړې ده چې دلته په دې ترکیه کې بعضې خلک هوټلو کې غوښې خرڅوي، هغه وایي چې دا غوښې حلالې دي. لیکن بیا که چې کله موږ داسې د خاص کس یا ملګري نه پوښتنه وکړو، نو هغه وایي چې دا داسې ټولې په یو شعار باندې حلالېږي لکه مشین باندې. او داسې نه ده چې هر یو حیوان ته بېل بېل انسان ولاړ دی، حیوان حلال کړی بېل بېل، نه بلکې یو چاړه ده او بس مشین کې لګېدلې ده او دا مشین پې چالان دی او د حیوانات حلالېږي. نو په دې صورت کې دې حیواناتو خوړل څنګه دي او په دې خوراک کې موږ ګناهګاري وکړو نه ګناهګاري وکړو؟ نو جواب دا دی چې د غوښو حلالونکي او خرڅونکي خلک دوه قسمه دي. یو هغه انسان دی چې هغه کافر دی او مشرک دی، د هغې د لاس حلاله خو بلکل حرامه ده. که هغه په دې باندې بسم الله هم وایي د مشرک ذبیحه ده مرداره ده. دویم هغه انسان دی چې هغه اگر که مشرک نه دی، عام مشرک بلکې کتابي دی، اهل کتاب دی، نو هغوی چې کله ذبیحه په صحیح طریقه باندې حلاله کړي، تا ته پته ولګي چې په صحیح طریقه باندې اگر که د الله نوم پې وانخلي خو صحیح طریقه باندې حلاله شي، د هغې به ذبیحه ته خوړی شي. کله چې یو انسان داسې دی چې داسې ظاهرا مسلمان دی او بدګماني په دې باندې نشته دی، نو ته به د هغې نه بیا پوښتنه مه کوه. کله چې تا ته په یو چا باندې بدګماني پیدا شوله یا پته ولګېده چې د عام مسلمانان دا کار کوي، اگر که مسلمانان دي خو لیکن حیوانات په مشینونو حلالوي، نو بیا به دا حیوانات نه خوري، ځکه د مشینونو والا حلالۍ د حرامې دي، دې باندې حیوان نه حلالېږي. بلکې د حیوان باره کې دا قانون دی، هغه حیوان چې حلالېږي په ذبح اختیاري باندې، اختیاري دې له ویل کېږي چې حیوان ته لاس کې نیولی شي او حلالولی شي. نو هر یو حیوان باید مته بیله بیله بسم الله وي. او دا ماشین خو داسې چې یو وار بسم الله ووایي یا ونه وایي، خو لیکن بس ماشین چالان کړي حیوانات حلالوي، هر حیوان باندې بیله بیله بسم الله نه ویلی کېږي. نو په لحاظه که دا کار مسلمان هم کوو، دا شی حرام دی، د خوراک نه دی. کله چې یو چا باندې ستا شک پیدا شو او ستا د سړی مسلمان دی، تا خپل معلومات ځان ته وکړه، لیکن بیا هم هغه وایي چې دا بس د صحیح حلال شوی دی، ولو که دا شی به حلال شوی خراب دی، صحیح نه دی حلال شوی، لیکن تا ته هغې ویل چې دا صحیح حلال شوی دی، تا هغه دوکه کړلې، نو په دې صورت کې به هغه به ګناهګار وي، ته به ګناهګار نه یې، ځکه تا د خپل وس مطابق تفتیش تلاش وکړه، تا هغه نه پوښتنه وکړه چې دا شی څنګه حلال شوی دی، لیکن هغه حلال نه وي، نو که تا به دا شی وخوړه، نو انشاءالله به خوراک جایز وي، په دې شرط چې دا سړی مسلمان دی، کافر نه دی، مرتد نه دی، ځکه د هغوی اصل بې ذبحي ناروا دي. خو چې کله مسلمان دی او تا ته ویل چې دا شی موږ صحیح حلال کړی دی، نو که ته یې په خره باندې اعتماد وکړه ودې خوړ، ولو که دا شی به صحیح نه حلال شوی، ګناه به په هغه باندې، تا باندې به ګناه نه وي. السلام علیکم ورحمة الله.